پاکستان کې افغان کډوالو ته نوی اعلان بوکټکی که افغانان پاکستان کې ژوند او سوداګري غواړي ویزې باید ولري. له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج له دوام سره هم مهاله د دې هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي ویلي افغانانو ته پکار ده چې په پاکستان کې د اوسېدو او سوداګرۍ لپاره د دې هیواد ویزه واخلي. بوټکی له ډان نیوز سره مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي دا امکان نه لري چې له قانوني لارې راتلو پرته دوی ته د اوسېدو اجازه ورکول شي. هغه ویلي دوی زموږ اورونه دي، یو اسلامي هیواد دی، موږ تر دې غوښتنه کوو چې تاسې غواړئ زموږ په هیواد کې پاتې شئ، زموږ دروازه وټکوئ، موږ به ویزه درکړو. که تاسې غواړئ تجارت وکړئ او یا هم غواړئ دلته واوسیږئ ښه راغلی، خو دا نشي کېدی چې زموږ په دیوالونو راواوړئ او موږ درته د میلمه حیثیت درکړو. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویل تر اوسه له 4 لکو زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. هغه تېره اونۍ ویلي چې تر راتلونکي یوې میاشتې به افغانستان ته د له قوله د 1.7 میلیونو بې اسناده افغان کډوالو د ستنولو لړۍ بشپړه شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو مخکنی وزیر او د پیلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ستونزمنه او پیچلې مسله وبلله. هغه زیاته کړه سمه ده چې له سرپرست حکومت سره د قانون د عملي کېدو واک شته، خو د له قوله د قانون د عملي کېدو لپاره بېلابېلې لارې شته او اړتیا وه چې دوی په دې اړه له ټولو لورو سره مشوره کړې وای. زرداری زیاته کړه زما له انده دا به غوره وای چې سرپرست حکومت له ټولنې سیاسي ګوندونو اغیزمنو او د بشري حقونو اړوند لورو سره مشوره کړې وای او بیا یې عملي کړې وای، شاید یوه غوره تګلاره به عملي شوې وای.